ژوند او زده کړه. د آبادۍ غږ. درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. هغو کسانو چې قزل اعلی کبان ساتلي وو له کومو ستونزو سره مخامخ شوي؟ 2000 مایان تلافي ورکړی و. 15,000 روپۍ په شوله موږ ته خساره راورسېدله. ولې ځینې کسان نه دي توانېدلي چې قزل اعلی کبان وساتي؟ د قزل اعلی کبانو د ساتنې فارم باید څه ډول وي او څنګه له دغه کبانو ساتنه وشي څو ترې ګټه ترلاسه شي؟ د آبادۍ غږ په دې اونۍ کې همدا پوښتنې ځوابیږي. که څه هم افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی، خو بیا هم د خوږو اوبو لوی او واړه سیندونه لري. ځینو خلکو له دې اوبو نه په ګټه اخیستنې سره د کبانو د ساتنې فارمونه جوړ کړي او په کار بوخت دي. هغه کبان چې په ګرمو اوبو کې وده کوي ډیر زیات دي او د ګراس یا واښو خوړونکو کبانو په نوم یادېږي. خو قزل اعلی چې د غوښې خوړونکي کب په نوم هم یادېږي په ګرمو سیمو او ګرمو اوبو کې وده نشي کولی. دغه ډول کبان یوازې د هیواد په سړو سیمو کې ساتل کیږي. خو کله ناکله ځینې خلک د دغه ډول کبانو د ساتنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. دا چې څه ډول ستونزې له څو کسانو به یې واورو. عزت الله مې نوم ده. موږ مایان فعلا ساتو. تیر کمان قزل اعلی ورته وایي. موږ تلفات ورکړی تقریبا 2000 دانې څو ورځې مخکې. په داسې وخت کې متوجه شوم چې دغه مایان ټول پاس سر ته راغلل. 400 ګرام هم راته 3.5 ګرام هم راته. مالی نقصان خو زیات وکړ. یو خو د غذا مشکل هم دا هم یو تاوان ده او بل تقریبا چې موږ 15,000 روپۍ په موږ ته خساره راورسېدله. نوم مې تواب الدین مشهور پزاریالی. سردابي مایانو روزنه کوو. قزل اعلی په اول سر کې خو تجربه نه و. ریاست زراعت کې مې عریضه وکول 3000 مایان راوړل. د حساب ته کوم مایان مونږه مړ شو چې دا مونږه وتلل حساب مو کو 1 لک افغانۍ که دا ژوندی و دا مونږ خرڅ کړی و دونه فرق یې وکول. هغه بیا 1000 دانې پکې تلفات وکړو 1 لک روپۍ تاوان وکړو په هغه وخت کې. وام اوریدل هغو کسانو چې د قزل اعلی کبانو د ساتنې لپاره اقدام کړی وو له خپل کاره یې ښه پایله نه وه ترلاسه کړې او کبان یې له منځه تللي او اقتصادي تاوان یې کړی وو. خو ولې ځینې خلک قزل اعلی کبان نشي ساتلی؟ علت خدا و تجربه نه و. مونږ ډیر کوشش وکړ چې د سولر په سیستم دغه سردابي مایان مونږ روزنه وکړو. خپل دا بازار خراب شو. دوم دلیل خو د واپاشي وو. په هغه کې تلفات وکړو او دریم دلیل دا و چې هغه هاوس سټانډرد نه و. شکست یې وکول یو بغلې چې ناکام شولو په دې هغه کې. تلفات خو د دې له خاطره وکړ چې دې خو لاندې چرک نیولی مکروبي شوي حوضونه نشوی پاکولی او دلته واوره مځکته زیاته وه تقریبا 1 متر واوره پرته وه. نو زه هم تنها وم پوهېږو داسې بل څوک نه و راسره چې دغه حوضونه هم پاک کړي وای. بیا اکسیجن ځای د غوږو پشته دغه ځایونه یې مکمله بند و پړسېدلي وو. دغه اوبه هم حرارت هم جګ و تقریبا چې 6 درجې و 15 درجې د اوبو یخوالی. خلکو د بیلابیلو لاملونو یادونه وکړه. په همدې اړه د کرهنې وزارت د کبانو د ساتنې برخې یو تن کارپوه احمد ضیا فیضیار ځینو نورو لاملونو ته هم اشاره کوي. هغه کسان که خساره نیست په برفکوچ که فارمونه جوړ کړي دي، په سیلابونه فارمونه جوړ کړي دي، مناسب اوبه نه لري یا اوبه ګرمه ده یا یخ ده او اوبه نه خارجيږي، دا غذای نامناسب ورته استعمال کوي کنه. دا کوم ځای کې انتخاب کړي دي البته واوره بخي اضافه ده، تیګ پکې راځي، سنگریزه پکې راځي، شیګ پکې راځي، ازسیه محیطی په نظر نه نیسی، زده فونی نشه کولای. سربند کوبو راځي که نه چینی ده که هغه ویاله ده، هغه مناسبه پکې نشته، هغه میکروبی غونه ده، یا پاس که فرشویی ده یا موترشویی ده یا رستوران ده، صابونه و شامپو پکې راځي. په یو تالاب کې سل ماهی هغه پرورش کې یا 1500 ماهی پرورش کې البته 2000 اچي اضافه کیږي، البته کمبود اکسیژن برات پیدا کیږي، غذا ته نور مایان ته نه رسیږي، هغه نور دندونه کې به میکروبی وشي کنه او پاک نه کی هغه فنگس قارچ په مایان باندې اخته کیږي، بیا هم دم د باعث تلفات کیږي.
درنو اوریدونکو تاسو د آبادی غږ خبرونه اورئ چې موضوع یې د قزل اعلی کبانو د ساتنې په اړه ده. دا خبرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. که زموږ د دې یا نورو ښوونیزو خبرونو په اړه کوم نظر یا وړاندیز لرئ نو زموږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمیره شریک کړئ 0 240 1501. د کبانو د ساتنې برخې کارپوهان په دې نظر دي چې د کبانو د تخم د نوښت په اړه د معلوماتو نشټوالی، د سیمې د هوا او اوبو له څېړنې پرته د فارمونو جوړول او ځینې نور مسایل د دې لامل کیږي چې قزل اعلی کبان له منځه لاړ شي. اوس غواړو وپوهیږو چې د قزل اعلی کبانو د ساتنې فارم باید څه ډول وي او څرنګه له دې کبانو ساتنه وشي څو ترې ګټه ترلاسه شي. په دې اړه زموږ همکارانو مزمل شاه وطن دوست او میراقا اعتبار له څو کسانو سره خبرې کړې دي. په ګډه به ورته غوږ شو. درنو اوریدونکو د کابل ښار د شکردرې ولسوالۍ ته راغلیم. د شاو عروس بند نه لږ پورته دلته یو دره ده. دلته طبیعي اوبه ډېرې دي. ځینو خلکو له دغې اوبو نه سمه ګټه اخیستلې ده او د قزل اعلی ماهي فارم یې جوړ کړی. تاسو خپل ځان راوپېژنئ؟ حشمت الله نظري یم، مسؤل دغه فارم. څومره وخت مو کېږي چې د قزل اعلی ماهیانو دغه فارم مو جوړ کړی؟ تقریبا 8 میاشتې شوې چې دا موږ فعاله که فعلا هم پکې ماهي دي دا کارم شروع کړی ده. که د اندازې په اړه راته ووایاست چې څو په څو کې مو جوړ کړي ورته؟ هر اوز برې 3 کې ده او اوږدوالی په 14 کې ده، اما بلندي چې ده 2.5 متره راځي. اوزونه مو ورته د څه شي نه جوړ کړي دي؟ دا اوزونه خو د کانکریټ نه د تیږې نه استفاده وکړله. لاندې بیخ مو ورته د څه شي نه جوړ کړی دی؟ سنګ فرش کړی مو دی ورته که نه سیمټ مو ورته اچولی؟ دا هم خوله کې تیږې واچولې، لاندې بیا د تیږو په سر باندې ورته کانکریټ واچول، سیمټ هم کړه کانکریټ هم کړه چې لاندې نه دا کوم عوارض پیدا نه کړي او خرابه نه شي. ولې مو ونه غوښتل چې په ځمکه کې یا دغه ساحه چې تاسو لرئ کنده ورته وباسئ او په هغې کې وساتئ؟ چون دا مایان چې دي هغسې ځای کې زندګي نشي کولی، چون د دې ورته باید ځای پاکي منظمه کانکریټي که هسې ځای موږ ورته جوړ کړو نو هغه ته بیا موږ د مشکلات سره مواجه کېږو. دغه سیمه مو د قزل اعلی ماهیانو لپاره څنګه انتخاب کړی؟ یعنې علت یې څه و؟ علت دا و چې د موږ سره یو کس دلته راغلی و، موږ ته چې دلته د اوبه وکتلې معاینه یې کړې او د هغو موږ ډېر تشویق کړلو. د اوبه موږ معاینه کړلې چې آیا نتیجه ورکوي که نه ورکوي، بعد هغه موږ دا ځای جوړ. په دې کې باید څومره ماهیان تاسې واچوئ یا یې وساتئ؟ په دغه یوه حوض کې چې اندازه یې 14 په 3 کې ده تقریبا 1900 دانې ماهي اچولي. که د دې نه ډېر وي څه مشکل پیدا کوي؟ چون ساحه د ماهي دغه چې د خپله د ماهي په دې اوبو کې حرکت کوي باید ساحه یې پراخه وي، رش یعنې زر کوي. اوبه مو ورته د کوم ځای نه کړي دي؟ اوبه یې د خپله دلته ځای په ځای چینه ده. دغه اوبه چې اوس روانې دي دا 4 ساعت هم دغسې د حرکت په حالت کې دي یا سره کم؟ 4 ساعت دي دا اوبه، یعنې هېڅ کمبوتی له سکل بیخي اوبه زیاتې شوې او کمې نه، اوبه د موږ 4 ساعت دي. فارم ته سیستم سولر مته جوړ کړی چې او اکسیجن پیدا کړي، د چینې اوبه دي چې او گردش وي. که اوبه موږ پې بندې کړو ماهي ته بیا مشکل پیدا کړي. طبیعي خبره ده چې سولر په ورځ کې کار کوي. د شپې بیا ورته څه پروګرام جوړ کړی؟ د شپې موږ ورته دلته ذخیرې جوړې کړي چې د ورځې د خان هغه ډکې شي، د شپې موږ ورته ترې استفاده وکړو. کوم وخت کې داسې مثلا که سولر هېڅ کار ونه کړي بیا موږ دلته ماشین ده، بیا نیم ساعت که درته یا ساعت که درته د ماشین استفاده کوو مشکل د موږ حل کړي. زه چې وینم دغه اوزونه یعنې تقریبا 20 سانتي پورته اوبه نه راځي، یعنې ولې دا ډکېږي نه؟ موږ خروجي ځای ورته جوړ کړی ده، اوبه دغه اضافه اوبه یې ځي دې خاطر، چون که دا ډک شي هلته بیا موږ د اوبه یو حوض نه بل حوض ته ځي. خروجي ځای ده چې اوبه ترېنه ووځي خارج شي د حوضونه. هغه ځای چې تاسې ورته د اوبو وتلو لپاره جوړ کړی هغې نه بیا ماهیان نه وځي؟ نه خیر نه وځي، چون هلته جالۍ موږ ورته فعاله کړی چې د هغو ځای نه ماهی خارج نه شي ونه وځي. دغه اوبه چې د دې نه خارجېږي دا بیا چېرته ځي؟ دا اوبه چې خارجېږي دې خاطر نورې ځمکې دي هغو ته ورځي. د زراعت دپاره یعنې دا اوبه ډېرې مفیده دي، ډېرې ښې دي. د دې حوض څومره مصرف ترې راغی پر یو حوض باندې؟ هر حوض باندې تقریبا 3,80,000 روپۍ په هر حوض باندې مصرف راغلی چې 3 حوضه موږ جوړ کړي. ماهیان ورته له کمې کوئ؟ خپله کوم پروګرام ورته لرئ؟ له بازار نه یې اخلئ څه رقم؟ دا ماهیان چې دي موږ د فارم د قرغې نه د هغو ځای نه موږ خریداري کوو، د وزیر صاحب د زراعت نه هم راخلو، هغوی بیا موږ لیږي فارمداري ریاست ته، هغوی ته بیا موږ چې هر څه نه موږ ضرورت ولرو موږ سره همکاري کوي، ماهیان موږ ته راکوي. یعنې دانه یې په څو اخلئ بیا؟ دا دانه په 10 افغانۍ چې دولتي فارم ده د هغو ځای نه موږ دانه 10 افغانۍ دلته را اخلو رانته. ځینې داسې وایي چې تجربه د علم مور ده. تاسو خو د خپل کار په جریان کې تاوان هم کړی، بیا مو څه وکړل چې کار مو کامیاب شو؟
دغه تجربه مونږ ته وشو چې د سولر په اوبو دانه کیږي، ځکه چې 3 ورځې 4 ورځې سال په سال اسمان وریس شي. دا خو ټراوټ ماین 24 ساعت یخ یو بغواړي او روان یو بغواړي، دا په ولاړ اوبو نه کیږي، دا ټول مکمل مړ کیږي. بیا لاړو میدان وردګو کې جلریز ولسوالۍ کې درې سنگلاخت کې مې یو ځای پیدا کو، هلته چینی و اوبه م چې مونږه معاینه کو، وزارت زراعت نه مونږه کسان ویوړل، بیا م هلته فارم جوړ کو او هلته اوس ماشاءالله ښه صحیح روان ده، ښه کامیاب ده. خو د دې لپاره چې د ماهیانو فارم له طبیعي پیښو لکه سیلابونو، برف کوچونو یا نور آفتونو خوندي پاتې وي، له متخصصینو مو مشوره اخیستې، هغوی څه نظریات درکړل؟ داسې ځای کې به دا جوړی چې سیلاب ونه لري. د سپینګیري نه مونږه پوښتنه وکړه چې دلته خو سیلاب نه راځي، وایي نه دا ځای بچ ده. چینې مونږه ولیدل، خلکو نه پوښتنه وکړل چې دا چینې یو میاشت دپاره وچیږي، 20 ورځې دپاره وچیږي. هغوی ټول ویل چې یاره بیخي دا چینه وچ شوې نه ده. بعد له هغې نه انجینر د وزارت زراعت مونږ ته امر وکول، وایي دلته کامیاب ده او فضل خدای ته اوس ښه کامیاب ده. بیا مثلا څه رقم تاسو اوزونه جوړ کړل؟ انجینر مونږ ته نقشه واچول، دا ځمکه مونږ تقریبا 1 متر او 80 سانتۍ دام لاندې کوټه غوندې دام په اسکواټور ایسته که خښته پکې ولګول او یو طرف هم بلوک لګولې، نور هم کانکریټ که چې ښه دا برابر شو. بیا د چینو نه اوبه ورته خوشې کو، دې خوا نه اوبه راځي او هاخوا نه وځي، هلته یو دانه هم ضایعات نه ده کړې. احمد ضیا فیضیار د فارم لرونکو تجربې ارزښتمنې ګڼي او زیاتوي هغه کسان چې غواړي د قزل اعلی کبانو فارم جوړ کړي نو لومړی باید له یو مسلکي کس سره مشوره وکړي. به پرفکوچ که فارم جوړ نکی او شیګ راځي سنگریزه پکې نه وي کنه تیګه میګ ورا نشه په دندونه باندې سیلاب پکې نه وي او غذای مناسب ورته استعمال وکي. او ځنه وزسیس همیشه 15 ورځې پاککاری او صفاکاری او برسکاری وکي، صفا پاک او بو ورته راشي، په یو ثانیه کې لاس لیتر وبو پکې د نظر ونیسي. قزلاله مایانو د پوخاوزونه باندې ډیر رشد کوي، تیګه نه د خخت نه پوخ او کانکریټي تقریبا هغه شل په 2 کې ستاندارد ده او 2 متر عرض ده، شل او 2 ده، یا مثلا عمق ده په نظر ونیسي کنه ان شاء الله په او متر مربع کې او سالبیق 15 سالبیق مایان به واچي هغه بیا مناسبه ده، اما استاندارد ده. دندونه کې ده او حداقل 15 بوري زده فونیو کې په مالګه باندې په پوتاشیم پرمنګانیت باندې زده فونیو کې تعقیم کې پاکاریو کې اضافهګي دن وسره جوړ کې یا لاس ورځ په لمر باندې پریدي د دې میکروب ته منځه وځي کنه، بیا پس د دې ماینه واچي د ځای انتخاب شي کې او بو مناسب 24 ساعت وي، پاک او بو وي کنه، د چیناوي کاریزونه وي، د سین او بو وي. واوریدل هغو کسانو چې د قزل اعلی کبان ساتلی وو ټول کبانی لمنځه تللی وو او اقتصادي تاوان کړی وو. د کبانو د ساتنې برخې کارپوهان د کبانو د زړی یا تخم د نوعیت په اړه د معلوماتو نشټون، د سیمې او اوبو د څېړنې پرته د فارمونو جوړول، د برف کوچونو او سیلابونو په ځایونو کې د فارمونو جوړول، د پاکولو او نظافت په اړه د معلوماتو نشټوالی د قزل اعلی کبانو د لمنځه تللو علتونه وبلل. یو شمېر کسانو چې غوښتل د قزل اعلی کبانو فارمونه جوړ کړي نو مخکې له جوړولو یې د کرهنې وزارت د کبانو د ساتنې برخې له کارپو سره خبرې کړې وې او د فارم جوړولو په اړه یې معلومات غوښتي وو. قزل اعلی کبان په سړو سیمو او اوبو کې ښه وده کوي. د دغو کبانو د ساتنې لپاره باید سیمټي حوضونه جوړ شي چې زیاتې او روانې اوبه ولري. حوضونه یې باید هرومرو 15 ورځو او یا یوه میاشت کې ومینځل شي او ضد عفوني شي ترڅو کبان له ناروغیو وساتل شي. په دې توګه ښه وده کولی شي. درنو اوریدونکو، دا خبرونه زموږ همکار میراخه اعتبار د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلي او جوړه کړې وه.